صبر علماء دریو برخو تقسیم کړی دی. صبر درې قسمه دی: صبر على المصائب، صبر على الطاعات، صبر على المعاصي. صبر درې قسمه دی. صبر په مصائبو په مصیبتونو باندې دی چې سړي ته غم او تکلیف پېښ شي، او په غم او مصیبت کې په لوږه کې سړی صابر وي. او دوم صبر على طاعات دی. روژه امر کړی دی چې روژه ونیسي، روژه کې مشقت دی، په دې سړی صبر وکړي. جهاد یې امر کړی چې جهاد وکړي، جهاد کې مشقت دی، په دې صبر وکړي. حج یې امر کړی دی چې حج وکړي، حج کې مشقت دی، په دې کې صبر وکړه، د دې ترتیب برداشت کړه. د صبر طاعات دی. دریم صبر عن المعاصي. الله پاک نهي کړی ده له بعضو ګناهونو نه، له بعضو اعمالو نه یې نهي کړی ده. دغو کارونو کولو ته د نفس شوق کېږي. ان نفس لاماره بسوء، نفس اماره بسوء منهیات خواته شوق لري، حرام کارونو خواته یې شوق کېږي. زړه یې غواړي چې د حرام کارونه وکړي، خو د دې په خاطر یې نه کوي چې الله منع کړي دي، او په خپل نفس باندې بوج راولي، تکلیف راولي، نفس خبره نه مني. دا هم یو نوع سختي برداشتول دي، دې هم صبر وایي. دغه صبر عن المعاصي ده. صبر على المصائب، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي. وعادة د یو صبر پیژنو چې په تکلیفونو کې سختیو کې تحمل کول، دا صبر پیژنو. دغه دوه قسمه نور صبر سره مونږ مروج عادت نه دي، خلک دې ته دا صبر سره آشنا نه دي، حالانکه چې دواړه په نفس باندې بوج راځي او په دواړو کې نفس تحمل کوي. صبر څه شی دی؟ د صبر حدود څه دي؟ کله چې انسان ته یو مصیبت پېښ شي، غم ورته پېښ شي، سختي ورته پېښه شي، هغو کې صبر کول څومره حد کې وي، او د صبر حدود څومره دي؟ آیا صبر نه خفه کېدو ته وایي؟ نه، صبر نه خفه کېدو ته نه وایي. انسان الله پاک ضعیف پیدا کړی دی، د غرایزو د حواسو سره پیدا کړی، او دغه د انسان د مختلفو غرایزو او حواسونو نه ډک ضعیف انسان سخی کېږي او په خوشحالۍ کې خوشحاله کېږي. انسان داسې نشي کولی چې د غم په وخت کې خفه نشي، یا د خوشحالۍ په وخت کې خوشحاله نشي، لکه چې انسان احساس لري او نفس لري او ضعیف پیدا شوی دی. د خفګان په وخت کې خفګان خپل حدود نه ایستل، او د خوشحالۍ په وخت کې خوشحالي خپل حدود نه وتل، دغه صبر. یعنی کله چې سړی غمجن شي، الله پاک انسان ته د غم حدود تعیین کړي چې دغه د غمجن حالت کې د غم حدود دي. که سړی په هغو حدودو کې پاتې شو، غمجن پاتې شو، خو د هغو حدودو په منځ کې پاتې شو، نو دا صابر دی. او که د دې حدودو نه ووتله، نو دا صابر نه دی، د صبر دی. نو د صبر تعریف دا دی چې په غم او په خوشحالۍ کې خپل نفس کنټرولول، چې د شرعي حدودو نه سړی ونه وځي او د شریعت د حدودو مراعات وکړي، نو دا سړی صابر انسان دی. ډېر خلک په خوشحالۍ کې بې صبره وي، هغه هم بې صبري ده. ډېر خلک چې ډېر د خوشحالۍ غږ کې وشي، دومره حتی خوشحاله شي چې زړه یې ودرېږي، مړ شي، د خوشحالۍ نه مړ شي. ډېر خلک د زیاتې خوشحالۍ نه اوښکې تویوي، بې اختیاره اوښکې تویېږي، هغه د خوشحالۍ حدود نه وتلي وي. نو صبر په دواړو حالتو کې پکار دی. صبر په دواړو حالتو کې ضبط نفس ورته وایي. ضبط نفس فی الشدائد على حدود الله، چې نفس ضابطه سړی ولري، چې نفس ضبط کا په سختیو کې چې د الله د حدودو نه ونه وځي، دغه صبر دی.
انسان دوست مړ شو، لوی غم ورته پېښ شو، د ښځې مېړه مړ شو یا یې زوی مړ شو، او دا دواړه غمونه سخت غمونه یې په ښځه باندې. په دغه حالت کې ژړا جایزه ده، خو په جګ غږ به نه ژاړي. که ژاړي په مړو اوښکو به ژاړي، د سترګو نه اوښکې تویېږي، دا باک نه لري، خو په جګ غږ به نه ژاړي. ژاړي به د ژړا حدود دا دی چې غږ به نه پورته کېږي، مرثیه به نه وایي، ستاینه به نه کوي، دا موږ چې ستاینه کوي په غم کې کوشش به نه کوي چې ځان ته غم زیات کړه. عادتا ښځې په غمونو کې زور زور ژاړي، د دروغو نه ژاړي، د کور چښتنه صابره وي نه ژاړي، د بهر نه چې ورته راځي ژړا ژړا راننوځي، په زوره باندې به ژړا کوشش کوي چې د کور چښتن ته به هم ژړا ورولي او هغه به په زور ژړوي او د مړي صفتونه به هم کوي. او عادتا په دې غمونو کې به ښځې وي سابق زړې زړې ښځې به ساتلې وي، خلکو به په غمو کې پیسې ورکولې چې هغوی به د دروغو نه ژړل، مخونه به ویل او چیغې به ویلې، مړی به ستایله، بدلې بللې. اوس هم په ډېرو ځایو کې شته، مصر کې هم دا عادت شته دی، هغه ښځې کسبي ښځې دي او پیسې اخلي. رسول صلی الله علیه وسلم ویلي صوتین احمقین فاجرین، دوه احمقه فاجر غږونه دي چې یو په مړي باندې د ستاینو غږ دی، یو د ګاڼې مانې سندرې چې موږ ورته وایي، سندرې بدلې د ساز سرود چې اوس عام مصیبت ګرځېدلی دی. دې ته رسول صلی الله علیه وسلم صوتین احمقین فاجرین ویلي. نو دغه ستاینې د مړي پرې صوتین احمقین فاجرین کې راځي، دغه ستاینې مرثیه خواني دا ناجایزه ده. ژړا به نه کوي، غږ به خپل حد نه پورته کوي، په زوره به نه غږېږي، ویښته به نه شکوي، مخ به په څپړو نه وایي، ګریوان به نه څیروي، د دې ټولو نه نهي شوې ده او شدید وعید پکې راغلی دی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ښځه چې په مړي باندې ژاړي او په هغو باندې ستاینې کوي، هغې ته به د محشر په ورځ باندې د اور کمیس او د اور ټکری ورپسر وي، د اور جامې به اچولي وي. الله دې موږ د دوزخ د اور نه وساتي. نو دا ګناه کبیره ده، په مړي باندې په زور باندې ژړا او ستاینې کول، مخ وهل او په زور باندې هغه کول دا ناجایز دي، ځکه چې دا د صبر د حدود نه وځي. د صبر حد دا دی چې په مړو سترګو به ژاړي، هغه به کوشش نه کوي چې په زور ځان ته ژړا ورولي، کوشش به کوي چې خپل غم غلط کړه. او هغه څوک چې فاتحې ته ورته راځي یا تعزیت ته ورته راځي، هغه به کوشش کوي چې داسې مجلس وکړه چې د مړي غم پرې هغه کړه. ما ته چې کله غم پېښ شوی دی، زه د مړي غم دومره نه یم ځورولی لکه د فاتحه کوونکي چې هر څوک به چې راتله د مړي قصه به یې راباندې کول. زما مور مړه وه او هر فاتحه والا چې راتله مور دې څنګه مړه شوه، بیا به مې د ځان کدن قصه ورته کوله. 200-300 کسان چې راغلل، 200-300 چې د مړي قصه ورته شروع شي، خو د سړي په غم څه رقم ورک شي که نه. نو دا تعزیت تسلیت نه دی او دا د صبر درس نه دی، دا د بېصبرۍ لاره ده. هغه څوک چې ورځي هغه هم د دې مجلس او خبرې به داسې وي چې هغه د غم د چښتن غم کې زیات نه شي او په هغو باندې د مړي قصې ونه شي چې هر وار چې مړ وي هر وار د مړي قصه ورته کړه. مړی دې څنګه مړ شو، بیا به هره نجلۍ ورته راځي، دا به ورته مړی دې څنګه مړ شو، دا به د مړي د غم قصه ورته کوي. روزمره به په ورځ کې لاس ورې د قصه تازه کېږي. دا صبر نه دی او دا تسلیت هم نه دی، تعزیت هم نه دی. د رسول صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم وفات شو او د ده نارینه زوی نه وه. حضرت ماریا بیبي نه یې زوی وشو، حضرت ابراهیم علیه السلام د 2 کالو 18 میاشتې دومره حد کې شو چې دی وفات شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم په وفات خفه شول او په سترګو کې اوښکې راغلې. و صحابي ورته وویل چې یا رسول الله ته هم ژاړې، ستا په سترګو کې اوښکې راځي؟ نو د ده حدیث وایي چې ان العین لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضى رب ونصبر ولنحتسب او كما قال صلی الله علیه وسلم. چې سترګې اوښکې تویوي او زړه خفه کېږي، خو هېڅ اس خبره نه کوو چې رب پرې خفه کېږي، او صبر کوو او خپل اجر د رب نه غواړو. نو دغه د غم حدود چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث بخاري کې اشاره کړي دي چې سترګې ژاړي، زړه خفه کېږي، خو په خوله هسې خبرې نه کوي چې رب خفه کېږي، او سړی صبر کوي د الله نه اجر غواړي. که سړی په دې حدودو کې په غم کې پاتې شو، نو دا صابر انسان دی. او که د دې حدود نه ووتله، یا د ژړا حد زیات شو، یا اجازې پزې زیاتې شوې، یا شکایت کوله، نو دا د الله په قضا باندې راضي نه دی او دا ګناه کبیره ده. د څوک چې په مړي باندې خفه کېږي، تاسو دې ته متوجه شئ. څوک چې په مړي باندې ژاړي، دې نه نهي شوې ده چې مه ژاړئ په خپل مړي باندې. حتی
په حدیث شریف کې راځي چې الميت لا يعذب ببكاء اهله، مړي ته تعذيب ورکول کېږي د خپلوانو په ژړا باندې او وایي ځورېږي پکې. تعذيب خو نشته دی بل په عمل باندې، خو خفه کېږي، د ژړا د خفګان سبب ګرځي، او دا یو نوع تعذيب دی چې سړی پې خفه کېږي. نو نهي ته شوي د ژړا نه وجه دا ده، دغه ژړا په حقیقت کې دا ده چې ربه تا زما دا دوست ولې مړ کړه، همدا معنا به وي. یا به دا وایي چې ولې دې مړ کړه، یا به دا وایي چې ولې دې بې وخته مړ کړه، یا به دا وایي چې ولې دې دغسې مړ کړه، او یا به دا وایي چې ولې دې تاخیر نه سره پاتې کول. او که در هر سوال مطرح کې د خپل سوال په خپل ذات کې غلط دی، او که داسې نه وي چې د یو چا عمر پوره وي، ارزان یې پوره وي، رزق یې پوره وي، وخت ځای ورته لیکل شوی وي، ژړا پرې به د څه لپاره پکار ده؟ موږ غلط ژاړو. ژړا په هغه شی نه ده پکار چې هغه ولاړله، ژړا په هغه شی پکار ده چې پاتې ده چې دی به سره خمځي. په مړي باندې ژړا د الله په فعل باندې اعتراض دی که هر څوک چې مړ کېږي هغه الله پاک وژني. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. کله چې چاته مرګ راشي زموږ ملایکې ورته راځي هغه یې وژني. او دغه نقطې ته متوجه شئ، توفته رسولنا زما ملایکې یې وژني. کله چې د چا اجل راشي زما ملایکې یې وژني. د دې خبر نه دا معنا ده چې یو څوک مړ کېږي دوې خبرې به وي. حتی اذا جاء احدکم الموت اجل یې راغلی وي، توفته رسولنا د الله ملایکې ورته راغلي وي، هغه یې روح اخیستی وي، چې اجل یې راغلی وي د الله ملایکې ورته راغلي وي، هغه یې روح اخیستی وي، بیا خو د بچ کېدو امکان نه وي. نو په دې بیا اعتراض د څه لپاره دی؟ په دې کې بیا د اعتراض ځای نشته، او د الله په کار اعتراض نشته. دا هر څوک چې مړ کېږي د الله ملایکې وژني، روح یې د الله ملایکې اخلي. ظاهري معنی چې هر شی د ګورۍ وژل شي، یا د اور وژل شي، یا د اوبه وژل شي، خو الله پاک عمر پوره کړی وي، ملایکې ورته راغلي وي، روح یې اخیستی وي، او په هغو باندې د الله په فعل باندې اعتراض نه کوو. لوړه مرحله د ایمان دا ده چې سړی دې مرحلې ته ورسېږي چې الرضا على قضاء الله، چې د الله په قضا باندې سړی راضي شي. کله چې ایمان په زړه کې راسخ شي سړی به دې مرحلې ته راشي چې د الله په قضا باندې راضي وي، چې الله څه کوي هغه ښه دي. الله که مرضي راته راوستله د مرضي خپل په خیر ګڼي، او که مصیبت ورته راشي هغه خپل خیر ګڼي، زموږ کفاره د ګناه وګرځي، او که هر حالت راشي هغه د سړي په خیر راځي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د صحابه په مجلس کې چې سړی په آخرت کې پوه شي چې د مریض څومره درجې دي، څومره ګټه کوي په آخرت کې، نو په دنیا کې به انسان تمنا وکړي چې کاش کې د دنیا ژوند مې ټول په مریضۍ تېر کړی وای. ابو درداء رضی الله عنه چې دا حدیث واورېد نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله ما ته سوال وکړه چې زه ټول عمر مریض وم. وګوره چې د خلکو سره بیا نقشه د ژوند بدلېږي کله چې مطلب آخرت وګرځي، یا مریضي ځان ته په خیر ګڼي، مصیبت ځان ته خیر ګڼي. ما يصيب مؤمن من وسب ولا نسب ولا ظمأ إلا كفر الله بها حتى شوكة يشاكها، كما قال صلى الله عليه وسلم. مسلمان ته که لوږه ورځي، که سختي ورځي، که تکلیف ورځي، الله د هغې په تکلیفونو په وجه باندې د هغې ګناوې تویوي، ګناو کفاره ګرځي. حتی شوکة یشاکها، حتی هغه اغذای چې د انسان په پښه کې ځي هغه اغذای هم د انسان ګناوې کموي. نو سړی د شکر پرې وباسي، صبر دې پرې کوي. انا لله و انا الیه راجعون دی وایي. موږ انا لله و انا الیه راجعون وایو، خو په معنا یې نه پوهېږو، او په ذهن کې دغه تصور زموږ جوړ نه دی. انا لله و انا الیه راجعون ویل معنا دا ده چې موږ الله لره یو، او موږ ټول الله له ورځو. موږ الله پیدا کړي یو، او د الله لره یو، د الله مال یو. الله چې په موږ کې څه کوي هسې دې وکړه. هر مالک په خپل مال کې اختیاردار دی، هر مالک په خپل مال کې فاعل مختار دی، هر مالک په خپل مال کې چې څه کول غواړي زړه یې غواړي هغسې کوي. نو الله زموږ مالک دی، زموږ د مال او د اولاد مالک دی. الله چې په موږ باندې څه راولي او زموږ په مال او په اولاد باندې څه راولي، رای دی ولي هر څه چې راولي رای دی ولي، دا د خپل مال چښتن دی، په خپل مال کې فاعل مختار دی. اعتراض کول په څه پکار؟ دا انا لله دی. انا الیه راجعون، مونږ الله ته ورتون کیو په تحقیق سره. نو چې مونږ الله ته ورتون کیو
خو آخرت سړي ته باید داسې ښکاره شي لکه بل کلی، لکه سړی چې د دې کلي نه ښځه وي واده شوي وي، د مړه د کور نه د پلار کور ته ځي نو ژاړي نه ژاړي، یا د پلار د کور نه مړه کور ته ځي نه ژاړي، ځکه هغه خپل کور بولي. سړی که د یوه کور نه بل کور ته ځي نو ژړا ته ضرورت نشته. نو که موږ آخرت خپل بل کور وبولو چې هغو ته موږ ورتلونکي یو، دغه تصور په خپل ذهن کې جوړ کړو، خپل ژوند د عقیدې مطابق برابر کړو، نو بیا د ژړا ځای نه پاتې کېږي چې آخرت موږ بل کور شو، موږ آخرت ته ورتلونکي یو. نو بیا چې هغه سړی ورغی، خدا سړی هغې کلي ته ورغی، سبا بله ورځ زه پسې ورروان یم. د سړي چې اوس د دې نه څوک کابل ته یو څوک ځي نه پسې ژاړي، وایي زه سبا بله ورځ بل زه پسې ورځم، مهاجر دي د یوه کډه ولاړه شي، بل د آخره پسې ولاړ شي، وایي سبا زه پسې ورروان یم، دا مې لار دی. نو د ژړا ځای نه پاتې کېږي. دا چې موږ ژاړو آخرت خپل کور نه بولو، دغه تصور زموږ داسې جوړ نه دی چې موږ آخرت ته ورتلونکي یو. انا لله و انا الیه راجعون په معنا پوهېدل او انا لله و انا الیه راجعون خپل تصور او عقیده جوړول، دا په ژوندانه کې تغییر او تحول راولي. یو بادشاه دی عالم نه پوښتنه وکړه سابق زمانو کې، ورته ویل چې موږ ولې آخرت په زړه نه کېږي او د دنیا ژوند هم خوښېږي؟ هغې ورته وویل چې تاسو د دنیا ژوند آباد کړی دی، آخرت هم وران کړی دی، خرابه کړی دی. هېڅ چا زړه نه کېږي چې د بنګلو نه خرابو ورانو کورونو ته ولاړ شي. که چېرته تاسو آخرت آباد کړی وای او د دنیا ژوند هم خرابه کړی وای، بیا د هر څه زړه کېږي چې د ورانو کورونو نه بنګلو ته ولاړ شي. که آخرت سړی خپل کور وبولي او هلته یې ځان ته بنګلې آبادې کړې وي او هغو ځای ته امیدوار وي، یو دوست یې چې ورغی هغې ته وایي چې ځه ولاړ شه په مخه دې ښه او زه په تا پسې در روان یم. او دغه مفهوم دی چې کله سړی هدیرې ته ورځي، د سلام هم چې مړي ته شي، والسلام علیکم یا دیار قوم المؤمنین انتم سلفنا ونحن بكم لاحقون ان شاء الله غفر الله لنا ولكم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. تاسو خپل نه مخکې ولاړ دی او موږ درسې تر اخره روان یو. دا تصور چې تاسو د هدیرې کې یئ، د هدیرې ته سړی ولاړ وي او تاسو ولاړ یئ، تاسو هدیرې ته ولاړ یئ او موږ درسې تر اخره روان یو. دغه تصور سره څوک دا خبره کوي، خو هغه هدیره خپل ځای بولي، هغه خپل قبر خپل کور بولي، هغه خپل وطن بولي، هغو ته د ورتګ نه ویرېږي او بل هم چې واشي نه پرې ژاړي. رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته وویل کن فی دنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک کأنک من اصحاب القبور. په دنیا کې داسې ژوند وکړه لکه ته چې مسافر وي یا د لارې تېرېدونکی وي او خپل ځان د قبرونو په خاوندانو کې حساب کړه. د هدیرې په خلکو کې ځان هم وشماره. دغه خلک چې په هدیره کې پراته دي، زه هم د دې جملې نه یو کس یم څو ورځې دلته مسافر په دې دنیا ته راغلی یم، بېرته زه هم ورپسې ورځم. په دنیا کې تصور د آخرت چې کله غالب شي، د نور ټولې خبرې دغې ملحقات یا ټولې اسانېږي. او په دنیا کې چې کله تصور د دنیا عظمت د دنیا په زړه کې قایم شي، د ټولې خبرې نور دغو ملحقات ټولې ګناهې ورپسې سر کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي حب الدنیا رأس كل خطیئه. محبت د دنیا د هرې ګناه اساس دی. هره ګناه چې پیدا کېږي عامل د دې ګناه محبت د دنیا وي. یو سړی که غلا کوي په زړه کې د دنیا محبت یې چې غلا کوي. یو سړی که د چا سره جنګ او دعوا کوي هم په دنیا باندې ورسره جګړه کوي. په آخرت خو چا جګړه نه ده کوي چې دا ثواب به زه وکړم او وایي چې نه دا ثواب زه کوم، خو د دنیا په کارو سره جګړې کوي. محبت د دنیا اساس دی. که په پادشاهۍ سره جنګېږي هم محبت دنیا اساس دی. رشوت که څوک خوري هم محبت دنیا اساس دی. محبت دنیا چې د زړه نه ووتله او په دې ځای کې محبت د آخرت پیدا شو، نو دلته انسان د ګناهو نه خلاصېږي. او دا څه وخت چې انسان د دنیا تصور او د دنیا ژوند او د دنیا لذتونه او خوندونه سړي ته په ذهن کې حقیر وي، بې قیمته وي، توجه یې ټول آخرت ته وي، توجه یې ټوله آخرت ته وي. او د همدې په خاطر باندې رسول صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دې وصیت کړی دی چې باید امت د شهادت په مینه باندې وروزل شي او د شهادت سوال وکړي. دغه مرګ چې تاسو د هغو باندې ژاړئ، دغه مرګ چې تاسو د هغو نه ویرېږئ، دغه مرګ چې تاسو په هغو باندې اوښکې تویوئ، ژاړئ چې جزې پزې کوئ، دغه مرګ موږ د الله نه 5 وخته په لمنځونو کې او په دعاګانو کې د الله نه په سوالونو غواړو. هغه کوم مرګ دی؟ هغه د شهادت مرګ دی، د الله په لاره کې د شهادت مرګ دی. موږ په دې شهادت پسې راوتلي یو او د الله نه د شهادت مرګ غواړو
او شهادت په حقیقت کې مرګ دی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زړه مې غواړي چې غزا وکړم د الله په لار کې او بیا ووژل شم او بیا ژوندی شم او بیا ووژل شم او بیا ژوندی شم او بیا ووژل شم. قسم په خدای دی که زما په امت باندې مشقت نه راتللی زه به د هېڅ سرې او د هېڅ لښکر نه په شا نه وم پاتې شوی، خو بیا به په امت باندې دا خبره واجبېدله په امیرانو باندې چې په هر جنګ کې اشتراک وکړه. نو د دې په خاطر زه د بعض غزواتو سرایاو نه تخلف کوم چې په امت باندې مشقت او سختي را نشي. نو رسول صلی الله علیه وسلم تمنا د شهادت کړي او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من سأل الله شهادة من صدق قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. څوک چې د صدق د زړه نه د الله نه شهادت وغواړي الله به دته د شهادت درجه ورکړي ولو که دی په خپل بستر کې مړ شي. دې حدیث نه دا معلومیږي چې د شهادت غوښتل په امت باندې سنت دي، مسنون ده چې امت شهادت وغواړي. لکه زمونږ پیغمبر شهادت غوښته او د شهادت سوال یې کړی. زمونږ پیغمبر موږ ته ویلي چې د شهادت سوال کوئ. نو وخت چې د شهادت سوال په امت کې رایج شي، کله چې د شهادت سوال کول په امت کې رایج شي د مرګ ډار خپله ختمېږي. د ماشوم د ابتدا نه بعد د شهادت په مینه باندې مور باید وروزي. مور چې کله سوال کوي په دعا کې چې خدای ماته شهادت راکړي، دغه ماشومان د خبره اوري چې شهادت مور مې غواړي، نو هغه به شهادت نه ویریږي. دغه زوی د ماشومتوب نه بیا مجاهد لویږي. موږ ته مور د ماشومتوب نه د دنیا درس راکوي. شهادت مینه په زړه کې نه راځي، د مرګ نه ډار مینه په زړه کې راځي. د همدې په خاطر باندې د مرګ نه موږ ویریږو او د همدې په خاطر باندې چې کله مړی وشي تاسو ښځې تر ټولو نارینه‌و نه زیاتې پرې بې صبره وئ، او د همدې په خاطر چې کله شهید وشي ټول جزې پزې کوي او غم کوي. الحمدلله چې اوس موږ په امت کې د جهادي تربیت په نتیجه کې داسې پیغلې را پیدا شوې چې په هغو کې د شهادت جذبه شته او هغه په شهیدانو باندې نه ژاړي، خو عادتا رواج داسې وه چې امت د شهادت نه وېرېدله او د مرګ نه وېرېدله او د شهادت سوال په داسې وه چې چاته به د شهادت سوال وکړه چې خدای دې شهید کړه، لکه چې شیرې دې ورته کړي وي چې خدای دې مړ کړه. نو تاسو د امت میندې، تاسو د دې ځوانانو مدرسه یې، دا ځوانان مجاهدین ستاسو په مدارسو کې تربیه کېږي. هر غازي او فاتح مجاهد د مور په غېږ کې لوی کېږي چې مور هغې ته د شهادت درس ورکړه، هغې ته د مرګ نه د نه ډار درس ورکړه، نو امت مجاهد امت را لوی شي. که مور هغې ته عظمت د آخرت په زړه کې ور واچوي، مینه د جهاد په زړه کې ور واچوي، هغه به غیرتي را شي. خو متاسفانه چې عامتا تاسو نه ښیم، عامتا ښځې زمونږ د جهاد په لار کې رکاوټ دي، خنډ دي. مړی چې جهاد ته ځي جهاد ته یې نه پرېږدي، ورته که زور یې ورسي خو نه پرېږدي، او که زور یې ونه رسېږي کوشش کوي چې مشکلات ورته ایجاد کړه. په د اوس زمانه کې زما د نظره د زنانو غټ مشارکت په جهاد کې زموږ سره دا دی چې خپل خپلوان محارم چې څوک دي چې دا ورسره په تعلق کې ده، پلار یې دی، ورور یې دی، میړی دی، هغوی جهاد ته تشویق کړه او شهادت مینه ورته په زړه کې ور واچوي او ورته ووایي چې که دی شهید شو دا به صابره وي، نه به پرې ژاړي او د جنګ او د جهاد نه یې ونه ویروي. ما چې خپلو ښځو ته دومره کاله دعوت او تبلیغ وکړم، د بندیخانې سختۍ را سره تېرې کړي دي او د جیل قفسونه او حالات ورسره لیدلي دي. اوس هم په نوبت باندې په جهاد کې وایي را سره سنګر او جهاد سفرونه را سره کوي. د دې نه شکایت په بنیاد نه وایم، خاص د ښځو د طبیعت په خاطر دا خبره کوم. کله د جیل نه خلاص وم، همدغه ښو مجاهدو ښځو راته وایي چې اوس خو الحمدلله تکلیفونه دې ډېر تېر کړل او جهادونه دې ډېر وکړل، اوس مریض هم یې چې اوس څه موده استراحت وکړي په کور کې. او ما ورته وایي چې نه، ما ورته وایي چې نور کله زه په کور کې وم جهاد ته مې وخت ورکوله، او اوس په جهاد کې وم کور ته به وخت ورکوم. زه نور د جهاد یم، ستاسو نه یم. که په تاسو کې څوک تیارېدل چې را سره په جهاد کې سفر وکړه، ملګرتیا وکړه، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې خپل ازواج مطهرات کې قریش اوله جهاد ته بولې، خو ښه وتښه. او که تاسو دا ونه کړه الله به مې د غیب نه سبب وکړه. مطلب مې دا دی چې ښځې اوس ما خو چې خپلو ښځو ته دومره کاله دعوت او تبلیغ وکړ او د علم او د مدرسې په ماحول کې را سره لویې شولې، تر اوسه پورې هم چې زه ورته ووایم چې یاره د جهاد نه ستړی شم، زه به څه موده دمه وکړم، دی به وایي چې کاشکې چې داسې نه کړي، موږ به ارامه شوي یو.
ما خو په دوی کې تر اوسه دا احساس نه دی پیدا کړی چې زه جهاد نه واړه سس شم، دوی راته وایي چې ولې سس شوې، یا زه جهاد ولاړ نه شم، دوی مې تشویق کړه جهاد ته. یو سپین ږیری مولوي صاحب هغې خپله ښځه امتحانوله، د ښځې ته یې ویلي وو چې ښځې زړه مې راته وایي چې دا ږیره مې خریلې وای، د تا څنګه خوښه ده؟ چې کاشکې چې خریلې وای ته به ښه ښکاره شوی. نو اوس دغسې ښځې دي. زه غواړم چې په تاسو کې د زړه نه د جهاد جذبه پیدا شي، چې په تاسو کې د جهاد جذبه پیدا شوه، ستاسو په کورنۍ کې د جهاد جذبه پاتې کېږي، ستاسو په کور په ماحول کې د جهاد جذبه پاتې کېږي، ستاسو ورونه او ستاسو میړونه او ستاسو په پلرونو کې د جهاد جذبه پاتې کېږي. د ښځې پیغور خو خلک وژني، د ښځې پیغور را کړی دی. ښځې به چې چاته بدۍ ته تشویق کول، مخکې د پښتنو ښځې به چې میړونه بدۍ ته تشویق کول چې نه شرمېږي ته د پلاري سره په لار روان یې، هغې د بابا وژلی دی، هغه به یې مجبوروله چې د بابا کور واخلي، په ناحقه قتل به یې وکړه او پیغور به یې ورکوله. که دغسې پیغور په جهاد کې میړونو ته ورکړ شي، دغه اوس دغه ښځې د تاسو چې اوس یاستئ، که تاسو هر یو په خپل کور کې خپلو خپلوانو ته دا ووایي چې افغانستان ته انګریزان راغلي دي، امریکایان راغلي دي، د انګریزانو جنګ شروع دی، د انګریزانو خو د افریدو د باباګانو سره جنګونه کړي وو، د خیبر دره خو د انګریزانو د جنګ د وجې نه مجبوره شوې ده. دا د خیبر دروازه او د خیبر دره دلته خو د انګریزانو اریړې ډکې دي که نه، د دې افریدیانو باباګان خو ټول د انګریزانو وژلي دي، دلته شهیدان شوي دي. هغه د باباګانو قاتل هم نن راغلی دی په افغانستان کې، مسلمانان بیا وژني، جهاد جاري دی. ته خو دومره نارینه شه د خپل بابا پور دې واخلي د انګریزانو نه. زه یقین لرم که تاسو داسې پیغور ورکړئ په دې کې به جذبه پیدا شي، خو ښځې دا نه وایي، که دا ورته وایي نو جهاد ته به ورځنی ولاړ شي. زموږ د میوند جنګ وروسته تېر شو، نږدې را تېر شوی، 13مه پېړۍ کې تېر شو. 12,000 فوج د انګریزانو وه او مجاهدینو ماتې وخوړله، او په دې کې ښځې هم شریکې وې په دې جهاد کې. پښتنې ښځې هغو په مشق باندې اوبه ورکولې. د هغو جملې نه مشهوره پېغله ملالۍ نومېدله، هغې چې کله ولیدله چې بیرغ د مجاهدینو ولوېدله او غازیانو منډه وکړه، تېښته یې وکړله، دې مشق وغورځوله، خپله دوپڅه یې واخیستله، د غنې لونګۍ جوړه کړله او بیرغ یې واخیست او بیا یې چیغه وکړه چې که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ولالی یا بننګۍ ته دې ساتم. دا چیغه چې ځوانانو واورېدله ټول را وګرځېدل او د نجلۍ د شرمه یې بېرته تورې واخیستلې او لښکر به دوه منظم شو، انګریزانو ماتې وخوړله. د میوند په جنګ کې 12,000 انګریزان مردار شول. زموږ د افغانستان په تاریخ کې د 12,000 انګریزانو ماته او دغه شکست د ملالۍ د یوې چیغې ثمره وه چې دغې په نتیجه کې د ملالۍ نوم او دغې تاریخ زموږ د افغانستان د جهاد په تاریخ کې په طلایي رنګ باندې ولیکل شو. نن د میوند په میدان کې بیا انګریزان پراته دي، د انګریزانو لښکرې پراته دي. نه تنها دا چې د دې انګریزانو سره خلک جهاد نه کوي، کاشکې چې دوی جهاد کړی وای، او که بیا جهاد نه کولی، د جهاد خبرې یې کولی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي من لم یغزو ولم ينوي الغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية، وفي رواية مات على شعبة من النفاق. که څوک غزا ونه کا او د غزا اراده ونه لري او د ځان سره د غزا خبرې هم ونه کا، نو دی په مرګ د جاهلیت باندې مړ شو یا په یوه شعبه د نفاق باندې مړ شو. چې د جهاد خبرې یې هم کولی دا خو به ښه وه، چې په کور کې یې ویلی چې د امریکایان دښمنان راغلي دي او وطن یې تباه کړ ونیوله، خو اوس وایي انګریزان امریکایان راغلي وطن راته آبادوي. موږ بزنس شروع شوی دی، موږ ته خدای پاک آسماني ډالرې کور ته راوستلې راته. ټول جنګ چې په افغانستان کې روان دی، دغه ټول جنګ اسلحه ستاسو افریدیو په خاوره باندې تېرېږي. هغه ټول امریکایان ټولې ګولۍ کوم بمونه چې په موږ باندې رااچوي، هغه ستاسو خپلوان په موټرو کې په کانټینرو کې ورته وروړي. دغې ګولۍ او بمونه تاسو وروړئ، هغه ستاسو په لار باندې تېرېږي چې موږ د دښمن سره جنګ کوي.